امرخیل د موقت حکومت خوبونه بایللي خلک ویني. په سیاسي او ولسي چارو کې د ولسمشر غني سلاکار ضیاءالحق امرخیل وایي چې د موقت حکومت خوبونه هغه خلک ویني چې ولس کې باور بایللی دی او په دې توګه خپل بایللی اعتماد جبرانوي. په دې وروستیو کې د موقت حکومت په اړه ډیر بحثونه روان دي. تر ټاکنو مخکې هم یو شمېر سیاستوالو هڅه کوله چې موقت یا لنډمهاله حکومت رامنځته کړي او ټاکنې وځنډوي، خو هغوی په خپل دغه کار کې بریالي نشو. تر ټاکنو وروسته هم د حزب اسلامي مشر او د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ګلبدین حکمتیار څو ځل دا خبره وکړه چې ټاکنې ګټونکی نه لري او لنډمهاله حکومت دې جوړ شي. همداراز تېره ورځ د نمایندانو شورا هم د ملي مشارکت په نوم د حکومت جوړولو طرحه وړاندې کړه او د حکومت په دې تورن کړ چې د ټاکنو په ترسره کولو کې ناکامه شوی دی او باید چې د ملي مشارکت حکومت رامنځته شي. تازه ضیاءالحق امرخیل په خپله فیسبوک پاڼه یو پوسټ کې ویلي دي چې موږ کافي مزل کړی دی او بیرته شاته نه ځو. هغه وایي چې د موقت حکومت خوبونه هغه خلک ویني چې ولس کې باور بایللی دی او په دې توګه خپل بایللی اعتماد جبرانوي. هغه ویلي دي چې په ټاکنو کې حتما کامیاب او ناکام کسان اعلانېږي. ضیاءالحق امرخیل لیکي موږ کافي مزل کړی دی، بیرته شاته نه ځو. دا څلورم ځل دی چې ولسمشریزې ټاکنې کوو. اوس د موقت حکومت خوبونه هغه خلک ویني چې ولس کې باور بایللی او په دې توګه خپل بایللی اعتماد جبرانوي. مناسب کار خدا دی چې د ټاکنو کمیسیون پرېښودل شي چې کامیاب او ناکام وکیلان اعلان کړي، ځکه هرې ټاکنې کامیاب او ناکام لري. د ولسمشر غني ویان سدید صدیقي هم د نمایندانو شورا دغه طرحه رد کړې ده او ویلي دي چې افغانان اوس بیرته شاتګ نه کوي او د ملي مشارکت طرحه د اساسي قانون خلاف ده.